میریم سراغ دوست دیگه ما که اونا هم در قصه نویسی به اصطلاح مهارت داره و کتابای زیاد نوشتن. سولمال صاحب، عبدالوکیل سولمال شینواره دی بواورو او فکر کوم لکه وسیله را سره وکړئ دی وروستی ویناوال دی. بعد از او سوال و جواب است که خود نویسنده میاد. چند دقیقه وقت شما را بعد از او هم میگیریم. دیگه محفل ما رو به اختتام است، ولی سلیمان صاحب فکر کنم باز یادداشت‌ها داره، زیاد گپ نمیزنه. وخت خو ډېر دی، نه پوهېږم دا وخت ولې دوی محدود کړ. په هر صورت زه هم په خپل وار باندې درانه لیکوال دوست محق صاحب ته د دې پڼ ناول، د دې مهم ناول مبارکي وایم. دا ناول نه یوازې د ذوق پالل دي، زما له نظره دا یو رسالت هم دی. دا بیا وروسته معلومیږي چې دغه ناول زموږ په ملي ادبیاتو کې کوم ځای پیدا کوي. ادبیات د هنر د ټولو برخو په څېر باندې د یو جامع هنداره ده او هغې ته هویت ورکوي. بله مهمه خبره دا ده چې په دومره وخت کې څومره چې تاسې خو دا یې وپېژنئ، ځینې صفتونه چې په خپله ژبه باندې تسلط، بله ملي ژبه دري باندې تسلط، او بیا د هغې نه په انګلیسي تسلط، او په دغو شلو کلونو کې په دې دوو ژبو باندې تسلط څومره مهم و د عوایدو له مخې. او ده دا هر څه پرېښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته ووایي دا په څو کالو په څو خواریو باندې ده دا اثر لیکلی دی. بل مهمه دا چې دا یې چاپ که په خپل لګښت باندې، دا ډېر لیکوال نه کوي او دې دپاره څو خپل دلایل لري. زه خپله دا هم یو رسالت بولم. بیا په اوس وخت کې هلته چې پرنټرونه په ځای ولاړ دي، هلته چې کتاب پلورنځیونه په ځای ولاړ دي، او هلته چې د کتاب سره ډېر یو بد چلند کېږي، نو دا د دې اړخ هم یو ډېر مهم رسالت دی. په دغسې یو اثر باندې، په ټوله کې په هر اثر باندې په دغسې غونډو ته تیاری، نه یوازې دا کتاب سړی یو ځل باید ولولي. البته دا په ما کې صد کې، شاید په ایمل کې، مرجان کې داسې دخونه که په کرګټ صاحب کې، په نورو کې، خو زه دغسې یم چې زه یو اثر دوه ځلې باید ولولم. یو ځل یې د عمومي بلدتیاو سره، او بل ځل یې دوم ځل دپاره د شننې دپاره د ځینو یاداشتونو اخیستل دي. متاسفانه کله چې دا اثر ما ته راورسېد، سفر پلان که افغانستان ته لاړم، او له ښه مرغه په افغانستان کې دا کتاب و. ما هلته باور وکړئ د کابل په دغسې وضعیت کې، یعنې ما په لارو باندې لوستی دی، ما په کور کې لږ لوستی دی، بیا چې راتلمه په الوتکه کې مې ولوسته، نو پاتې برخه یې 1.5 پاڼې هغه مې دلته تکمیل کړه. نو بل ځل ما ته مجال پاتې چې دوم ځل یې وګورم. نو زه یو خو آخر هم دی دا کتاب یا دا ناول باندې زه ما درته ووایي چې چون ډېر یاداشتونه دوم ځل ما نه دی کتلی، نو هوټلي څه به ونه سم ویلی. زما اخیستنه د دوستانو سره د ځینو شیانو شاید تشابه ولري. ما ته دا ناول څو ممیزات لري، څو ځانګړتیاوې. یو خو دا پونوالی چې دا په پښتو نورو لیکوالو کې یوازې دوی امتیاز دی. مخکې دوستانو وویله چې له دې نه لا پیر ناول
دې ټوکه کې دی او 1200 پاڼه دی چې فکر ما بل هیچا نه یې لیکلی. بل دا د موضوع خبره موضوع یې ډېره مهمه ده. موضوع یوه ګډوله د مینې د کلیوالي اجتماعي مناسباتو او تاریخ ډېر مهم ټکی پکې تاریخ دی. زموږ تاریخ له بده مرغه عمومي تاریخ هم که تاسې ګورئ دا د حاکمانو هغه که د پاچاهانو په بڼه و که رئیس جمهورانو بڼه د دوی رابطه د رعیت سره یا د نورو هیوادونو سره یا د خپله په منځ کې رابطې دي. د اجتماعي تاریخ ځای زموږ په فرهنګ کې دا یوه تشه ده او دا تشه دغسې کتابونه ډکوي، خصوصا راتلونکي نسل ته هغه کله غواړي خپل ماضي وګوري او هغه کسان چې د دغه عصر پورې تړلي دي خپل زلمیتوب رایاد کړه په دغسې ناولونو کې ګوري. دا چې څومره په دې برخه کې دقت دی دا بل بحث ته ضرورت دی. ما ورته وایي چې دا نو باید دوم ځل سړی وګوري. درېیم شی چې مخکې ورته هم اشاره وشوه نورو دوستانو ته دې یو دود یا احتیاط یا محافظه کاري په دې هغه کې له منځه تللی او دا باید همداسې دی کې د ځینو کرکټرونو ترمنځ خبرې هغه تاسې لوڅې خبرې وګورئ یا ټوکې یعنې ډېرې دا نثر یې طبیعي ګرځولی دی. البته د دې ناول د نثر په باره کې به زه لږ ما درته بیا هم زه مشخص نه وم، ما به دلته نمونې ډېرې زیاتې راوړې وای، خو زما د نظره ما زمرود نه ده لوستې، خو د زمرود صفتونه مې لوستي دي. د ایمال جان نه مې لوستي دي، زموږ د بل یو ډېر دوست او پېژندل شوي لیکوال زرین انځور نه مې لوستي دي. ما هسې دا نثر یا د دې ژبه چې ما د هغه سره پرتله کړه یو 20 پاڼې د مخه 20 منځ کې 20 اخر کې دغه پرون او بل پرون چې به ولوستو د هغې نثر ډېر روان دی د دې په پرتله باندې. دا دلته داستاني ژبه لږه مختلف شکلونه کوي، د روایت شکل هغسې سره پیلی نه دی لکه څومره چې د هغه په دغه هغه کې دی په نورو اثارو کې دی، په ځانګړې توګه په دې زمروده کې. سترګې مې ترای صاحب کار نه کوي، مې دا هغه اچولي دي. خیر کاینه کې مې هغه کړم سترګې مې خیر خبرې را لنډومه. یو شی دی یو پیشنهاد په ډول باندې مخکې روغتیا ایمال جان هم دې ته اشاره وکړه چې دا ناول کمیده هم شي او دا ناول زه دې سره بیخي موافق یم. یو خبره مخکې دې نه چې راسم ما ډېرو دوستانو ویلو دومره ناول څوک لوستی شي، څوک یې حوصله لري. زموږ په دې وروستیو کلونو کې یو بحث د لیکوالو یا د هنري ادبیاتو د محققینو ترمنځ روان دی چې حتی نه یوازې د اوږدو ناول په باب باندې د کیسو په باب هم دا دی چې ولا دا کیسې باید څومره چې کېدای شي لنډې وي نه پوهېږم او ناولونه هم دی. زه خپله دې سره موافق نه یم. زه وایم چې اصلا پوند ناول یا اوږده کیسه عیب نه دی. باور وکړئ تر ټولو لنډه کیسه د ټولو نه سخته لوستل کېږي، لیکل کېږي، لوستل خو لوستل یې پرېږدئ، لیکل کېږي سخته. پوند ناول هم همداسې پوند ناول یو هغه دی که پوند ناول ژبه
صحیح نه او ښه پیل نه سي یعنې څوک یې نه لولي دا خبره ده. دا بحث کله چې شلمه پېړۍ راغلې ده دا ژوند ماشیني سوی دی او دا خبره کېږي چې دا د ناولونو زمانه نه ده او وخت کم دی او باید کیسو ته راشي. مګر که تاسې په ریالټي وګورئ لنډې کیسې بازار نه لري. ډېر کم به په کتابتونونو ته لاړ شئ چې د لنډو کیسو کلکشنونه به وګورئ. باور وکړه حتی ناولونه د پونډو ناولونو د لنډو ناولونو د پونډو البته دا زما تحلیل دی کاشکې ما نه وروسته خبرې نورو دوستانو کړې وای دا زما په خبرو باندې تبصره کړې وای. نو پونډ ناولونه خلک لا لولي. نو دا دغه حساب باندې زما د نظره درسته نه ده. بله یوه خبره چې په آخر کې غواړم وکړم او هغه د ایډیټینګ موضوع ده. موږ تاسې عنعنوي ایډیټ په یو شکل کوو، دوستانو سره خپل آثار شریکوو. نه پوهېږم چې دومره لوی ناول به محق صاحب چا سره شریکوي که نه به یې شریکوي. خو دغه یو فورم کې او دا هم حتی ګټور دی. باور وکړه هغه څو ورځې مخکې مې زموږ یو دوست دی نه دی راغلی، ما یو څلور پنځه کیسې ورکړې. یعنې دغسې علاجي کړې چې زه هغه کیسې نه یوه کیسه به ما د خپل مجموعې نه وایسته چې یا به دا په دې شکل وي یا به بیخي په دې مجموعه کې نه چاپوم. نو دا ډېر ګټور دي. خو اصلي که تاسې د شلمې پېړۍ هغه نوابغ لیکوال هغه لوی لیکوال وګورئ، د هر یو خپل ایډیټور لري او د ایډیټور یو ایډیټینګ چې دی هغه د املا نه ده، پنچویشن یا علامه ګذاري نه دي، هغه ساختار پیشنهادوي. نو خدای وکړه چې موږ په پښتو کې البته په دري کې یو نیم دغسې یو دلته یو تمایل پیدا شوی، ځینې کسان شته ایران کې دا شی دغه کسان شته دی، مګر خدای له وکړه چې په افغانستان کې په پښتو کې هم دغسې ایډیټوران ومومو چې لیکوال سره په تفاهم باندې ځینې اثار ډېر ښیي، موضوع یې ډېره ښیي او هغه یې ښیي، مګر ځینې وخت خراب شي. خو دې اثر کې چې مې خوښ شو تسلسل یې ډېر عالي دی، پای یې ډېر ښه موندلی دی، د نومونو انتخاب پکې ډېر ښه راغلی دی. هم نومونه زه چې دی پېژنم نه یوازې د کلیوال نومونه انتخاب کړي، نومونه یې خپله نومونو ته یې معنا ورکړي. یو هر نوم باندې کېدی شي چې فکر وشي. ما خبرې همدومره وي. خدای وکړه چې موږ دې سوي نه یو. ډېره مننه. راځئ چې بل شاعر واورو، خو دا ځل په کتاب راته غږېږي او نظیف الله ټکل هم زموږ په منځ کې دی. له ده نه به یې واورو چې ده څه پکې وموندل په کتاب کې او خبرې که راکمې کو خوند به دا وکړي چې ځکه چې موږ خپله لیکوال ته بیا وخت باید ورکړو. आराम से दोनों खबरें ऊपर मार शरीर पर याद है پښتنو یو عامه اصطلاح ده وایي په کور کې د کشر او زه فکر کوم په ویناو کې د داسې آخر کس ته به هېڅ شی نه پاتې کېږي، هغه هم چې په کتاب غږېږي. مخکې په ملګرو کې خبرې وکړې، زه محق صاحب ته د دې کتاب مبارکي وایم. ښه اثر دی. ښه خلا چې زه ډېر ټیک غږېږم. مخکې کوم ملګري د ناولونو په ارتباط خبرې وکړې، خو زه نه پوهېږم چې دا څېړنه به څه ډول وي. که په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو په ځانګړي ډول د پښتو ناول لیکنې مخینې ته وګورو،
نو لا تر اوسه یې پیړۍ نه ده پوره شوې. لومړی ناول پټه مینه د برهان الدین کوشککي اثر دی چې په 1417 شمسي کې په کابل کې چاپ شوی دی. دویم یې دوه سره مین وروڼه دي نومیږي، د محمد رفیق قانع اثر دی چې په 1413 شمسي کې په کابل کې چاپ شوی دی. او دریم یې بیا بې تربیته زوی نومیږي، د نور محمد ترکی اثر دی چې په 1419 شمسي کې دا هم په کابل کې چاپ شوی دی. د ډاکټر محمد زرین انځور د څېړنو له مخې دا 3 اثره د پښتو لومړني ناولونه دي. د برهان الدین کوشککي اثر پټه مینه او د عبیدالله محق اثر له دواړو خوا ویشتلی ساجالدین ترمنځ زماني واټن 80 کاله دی. په دې کلونو کې پښتو ناول د څومروالي او څرنګوالي له اړخه ښه وده او پرمختګ کړی دی. دا باید یاد کړو چې هلته پټه مینه نومیږي او دا ناول هم په یوې خوږې کیسې پیل کیږي، خو مینه په دې دواړو حالاتو کې هماغسې پټه ده. تر اوسه پورې یو نارینه هم په دغه ټولنه کې په خپله مینه اعتراف نشي کولی، ښځه خو لا په ځای پرېږده چې هغه غریب کوم حالت کې وي. څه چې په دې هغه کې ما د کوشککي د اثر ځینې برخې ولوستلې. د محق صاحب فرق په دې کې دی چې ډېر روان، شفاف، د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلي بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي. اول ته بیا دا خبرې ډېرې د عربي د تاثیر نه لاندې دي په د کوشککي په اثر کې. له دواړو خوا ویشتلی ساجالدین په دې 80 کالو کې پښتو ناول د څومروالي او څرنګوالي له اړخه ښه وده او پرمختګ کړی دی. ګڼ شمېر ناولونه تخلیق شوي او ګڼ شمېر پښتو ته راژباړل شوي دي. په تخلیق شوو کې داسې اثار کم نه دي چې په یو وار لوستو لا هم نه ارزي، او داسې هم پکې شته چې په بیا بیا لوستو ارزي او بیا بیا چاپ کېدو ارزي. د افغانستان غوندې وروسته پاتې ټولنه کې چې له یوې خوا فقر او له بلې خوا بېسوادۍ ځپلې 80 کاله د ادبیاتو د یو ژانر د غوړېدا لپاره ډېر کم وخت دی. خو له دې سره هم پښتو ناول پکې ښه غوړېدلی دی. له دواړو خوا ویشتلی ساجالدین د تکړه لیکوال عبیدالله محق اثر دی چې په 484 مخونو او 33 څپرکو کې د ناول مینوالو ته وړاندې شوی دی. دا د کتاب مخونه او د څپرکو تعداد مې ځکه یاد کړ چې دا دومره پڼ کتاب مخکې ملګرو ویل ټول په یو کلي کې لیکل شوی دی او د یو پیښې ټولې په یو کلي کې راغلي دي. کله هم داسې، البته هغه داسې نه دی، اکثر پیښې په یو کلي کې راغلي دي. کله هم داسې لوی کلی نه دی، نه پکې ښوونځی شته، نه پکې بازار شته، له ولسوالۍ او بازاره هم په یوه فاصله کې پروت دی. په کلي کې چې څه شته هغه جومات دی. کله یو جومات لري چې د کلي اوسېدونکي پکې 5 وخته لمونځ په جماعت کوي. خلک له ډېرو پیښو په همدې جومات کې خبرېږي او کله کله ځینې پیښو ته په همدې جومات کې تصمیم نیول کېږي. کلی لکه د پښتنو د نورو کلیو په شان عادي کلی دی. کلیوال یو له بل سره پیژني، خپلوۍ لري، راشه درشه لري. چا کره د میلمه لپاره بستره نه وي او چا کره بیا قابونه وړي. دا ټول یو له بل په کور امانت اخلي او د اړتیا د پوره کېدو وروسته یې بېرته اصلي خاوند ته سپاري. دا راته د لیکوال کمال ښایي چې دومره پڼ کتاب او ډېرې پیښې لږ په لږ وخت کې په یو کلي کې پیښېدی شي. محق صاحب تر دې دمخه 2 نور ناولونه او یوه د کیسو ټولګه په کابل کې چاپ کړي وو. ناولونه یې په ترتیب سره ګل په جبرزار کې او زمروده نومېده، د کیسو ټولګه یې د نیمو شپو چغې نومېدې. د زمرودې له چاپ ډېر کلونه وروسته دا دی اوس له دواړو خوا ویشتلی ساجالدین چاپ شو. له دواړو خوا ویشتلی ساجالدین هم د پښتنو د نورو لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو د اثارو په شان چې تقریبا په تېره نیمه پیړۍ کې پنځېدلي دي، اکثر یې د وطن په روان ناورین لیکل شوي دي. له دواړو خوا ویشتلی ساجالدین هم د دغه زنځیر یوه بله کړۍ ده
چې د وطن د دغه اوږدې غمیزې کیسې راته کوي. ساج الدین چې د ناول اصلي کرکټر دی په تنکي زلمیتوب کې د کلي د یوې ښکلې پېغلې ساجدې سره د مینې تار غځېږي. دواړه د کلي ښکلي ځوانان دي. ساج الدین د دنګ ښکلی زلمی دی او د کلي هره پېغله غواړي چې په خپله لومه کې راګیر کړي. خو د هغه په زړه کې د ساجدې د مینې زړی زرغون شوی دی. ساجده هم د کلي د یو مخور کلیوال میرزا کاربوز ده چې د کلي له هر زلمي خوبونه تښتولي دي او د هر ځوان د خوبونو شهزادګۍ ده. خو د هغې د مینې شهزاده یوازې ساج الدین دی. د ساج الدین سیاسي شخصیت هم په همدې زلمیتوب کې تشکل مومي او په غالب ګمان حزب دیموکراتیک ته جذبیږي. یو څوک په اونۍ کې یو ځل د دوی کلي ته راځي او له ساج الدین سره پټ په پټه ګوري او له همدې ځایه د ساج سیاسي شعور او د وطن سره مینه ورو ورو پخېږي. کلي ته د دغه سړي راتګ او د ساج الدین ورسره په پټه لیدل د کلیوالو نه خوښېږي. په جومات او وستل کې ورپسې خبرې کېږي خو دوی خپل کار ته ادامه ورکوي. د روسانو په راتګ ساج الدین مجاهد جوړیږي او د ناول د ډیرو پیښو بستر په همدې ځای کې وړیږي. همدا پیښې متعدد کرکټرونه رامنځته کوي. ناول د کلیوال ژوند یو غوره تصویر درته په مخ کې ږدي. تر اوسه په پښتنو کلیو کې ژوند د همدې تصویر له مخې روان دی. کلی دی او ژوند پکې په کلیواله او دود او دستور ادامه لري. اکثر کرکټرونه د همدې کلي اوسېدونکي دي. بس دا زموږ هغه ښه ناول و. بیا هم مبارک تشکر از تکرسه.